د حاتم تای نه چا تپوسو کو چې تا خپل د ځان نه مالدار څوک لیدلې دی، با همت دی د ځان نه څوک لیدلې دی. د وته وی چې بالکل یو سړی میلدلې دی. و یو ورځ ما خیرات کړو، سلوي خو خان می حلال کړو، د عربو مالدار او غریبانان می ټول را بللیو. په دې کې یو مزدور می بهر ولیدو چې د لرګو ګیډه وسره په سر دی. ما دې ته پوښتنه وکړه چې حاتم خو سلوي خو خان حلال کړی دی، د استاسو د غریبانو د لپاره دعوت ورکړی دی. نو هغه ته په جواب کې وی هر هغه چې خوري د خپل مهنت روټي، سبکان دي د حاتم د اوخ بوټي. هر هغه چې خوري د خپل مهنت روټي، سبکان دي د حاتم د اوخ بوټي. نو په دې شعر کې دا هغه جوانمردي او خود اعتمادي راښکاره شوه چې مزدورو په خپل لاس مهنت